بسم الله الرحمن الرحیم. راځي فایل مینو ته راځو. پرونم دا اپشن ویلو نن چک ده، چک فور ایشو ده. دا ګوره تشریح ده دلته انفو کې راځو چک فور ایشو. ګوره دا چک فور ایشو دا موږ ته مشکل چک کوي. لکه ګوره انسپیکټ ډاکومنټ باندې کلیک کوي اس کا ځینې دا فایل چې سیف کی ځینې وخت کستا ډاکومنټ کې څه شي مشکل پیدا شي دیز نه چک کوو. دا اپشنونه لا تاسو نه دی ویلي، خو څه به یو مثال درکم چې تاسو پې څه شئ پوه شئ. مثال ګوره کمنټس دی که نه، دلته موږ ګوره ریویو ټیپ کې کمنټس لرو که نه. تا دلته مثال په طور ولیکو نیم، جاب دی ولیکو، سیلري دی ولیکه. مثال لیکم عمران خان اکبر سلیم او نجیبه، دا نمونه مې ولیکه. وظیفه شوه مثال منیجر ډاکټر سیلمین کوک ډرایور او دا معاش شو دومره معاش دومره 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 دومره. تا فایل سیف کو کس راغوسي مستی وکړه مثال ستا ډاکومنټ وربک کې شیټ کې تغییرات راوست، دلته یې څه کمنټس ورکړه، دلته یې څه کمنټس ورکړه مثال په توره ستا بې اجازې نه بغیر، دلته یې څه کمنټس ورکړه، یو مشکل یې درته جوړ کو. دا څه دي کمنټس؟ مثال ته غواړي چې دا کمنټس اوس څه کړي، راغی وو دا کمنټس یې ورکړي، همداسې نور شی نه هم کړي، نور اضافه یې یو روی مثال هایټ کړی درته دلته راغلی دی، مثال ته یې څه لیکل کړي دي، صحیح شو. مثال ولیکو ګوډه دغه روګان هم درته پټې کړي. ګوره دلته راځو مثال په توره ګوره دا روګان مثال پټې کې انتخاب کې رایټ کلیک دای هایټ کې تغییرات درته مشکل جوړ کړی دی. تا غواړي چې هغه څه تغییرات کړي ټول د منځه ویسي. نو راشه دلته چک فور ایشوز ته راشه یس کا اول وربک سیف کول دي. څه کې مشکل جوړ کړی کمنټس کې څه چا چکو لګیا کمنټس ته. دا نور شیان سر لا تاسو بلد ناست دی نه چک څه کومه ایسته کومه. کمنټس کې مثال چک جوړ مشکل جوړ کړی ګوره کمنټس یې ورکړي ډېر دي. مثال دلته ګوره دا ټول دی نه چک څه کوم دا لا تاسو نه دی ویلي. هیډن شو مثال روګانې پټې کړي دي لیکلي کړي پټې هغه هم راته ختم کا دته مې ګوره چکو لګو. دا ګوره هیډن رو دا هیډن نیم دی دا بل شی دی. ګوره دې شي کې راته مشکل څه کړی دی ایجاد کړی دی. مثال وربک ګوره روګانې هیډن کړي دا شیان راته مشکل پیدا کړي. دا مشکل پیدا کا او ختم کا. نو په څه کلیک کا انسپیکټ ګوره ورته وایي که نه چې کمنټس پیدا شو هیډن او رو دې شیانو کې د کار کړی نو مشکل درته حل کړی پیدا کړی. دې لکه دې کلته یو بل چک مې هسې غلطۍ نه لګوله وایي دې شي کې دا دې کې څه ګوتې نه دي وایي ګوره دا څه دی اوکې دی دا صحیح دی. ښه دا اوس ته غواړې ریموف کړي دا ټوله نو ته ورته په څه کلیک کوو ریمووال او په څه کلیک کوه واپس ری انسپیکټ کلوز که کمنټ شته واپس وګورې روګانې پیدا شوی او که نه. دا وګوره وا ته نه دلته وګورئ نمبر وختي مې روګانې پټې کړه او روګانې ګوره واپس څه شوې پیدا شوې. بیا ریکارډ کې درته خیر ښکاري. بل ګورئ څه شی دی چک اکسیسیبیلیټي. دا مثال ځینې شیټونه دي دې کې څه مشکل پیدا کړي شیټ سره مثال مشکل درته دلته ښایي که هم دلته راشي اکثره وخت پیدا کېږي داسې نار وخت. مثال ګوره دلته راشه چک کمپیټیبیلیټي دا اوس ما درته ورډ کې ویلی که نه. ګوره یو خبره درته اوس کوم دا مهمه موضوع ده. موږ او تاسو آفس مختلف ورژنونه لرو، اقسام د آفس مختلف دی. موږ او تاسو کوم پروګرام لولو مایکروسافټ آفس 2014 صحیح شو که نه. دکې موږ او تاسو ورډ ویلو اکسل دا دی ویو. اوس دې نه بعد مخکې 2014 شته 2010 شته 2009 شته 2003 شته 2000 شته دی او 2009 شته. اوس دا یو فایل که ته چېرته په 2014 لس کې جوړ کړې هغه به دې دریو کې نه خلاصېږي. 2003 کې به هم نه خلاصېږي 2000 کې به هم نه خلاصېږي 2009 کې به هم نه خلاصېږي. ښه یو ځای کې آفس انسټال تا دلته فایل جوړ کو لکه مثال دا کابل دی پکتیا د لوګر دی پخوا هلته مثال اوس هم آفس 2003 مثال استعمالوي. تا فایل 2014 کې ورته یو جدول جوړ کو اوس هغه ته چې ولېږي هلته خلاصېږي نه خلاصېږي ځکه دا د 14 اډوانس دی که نه.
خاطر ته دا خو نه خلاصېږي څه وکړم نو ته مجبور دا د 2014 فایل ورته په 2003 فارمیټ کې څه کې سیف کې نو څنګه به سیف کې فایل منو ته به راشي سیوس ته به راشي او په براوز به کلیک کې دلته سیو د ټایپ کې ورته څه انتخاب کا حافظ 92 او 2003 او په ډیسکټاپ سیف کړه څه په نوم 2003 په نوم مثال مې درکو او اوس دا وګوره آیکن بدل شو اوس ګوره دا د 2000 دغه فایل هم درته سیف کوم ګوره راځم فدا کوم ځکه فایل مینو سیوس دا درته سیف کوم په 2014 فارمیټ کې اوس آیکنونه فرق مو څه ګوره 2014 ختم شو صحیح شو کنه ګوره اوس ورته آیکنونو فرق ته اوس ګوره دا د 2003 آیکن داسې و د 2014 په دې ډول دی اوس دغه فایل چې دی دا ته 200 ورته هلته اخلاص کا ځکه 2003 فارمیټ کې تا سیف کو کنه بل فرق یې وګوره ایکسټنشن ته وګوره د دې ایکسټنشن څه شی دی XLS د دې څه دی XLSX دی صحیح شو اوس که ته دا 2003 کې خلاص کې خلاصولی شي هلته هېڅ مشکل به نه چېرته دلته هم خلاصېږي دلته خو په همدې 14 کې به خلاصېږي هلته تا سره 2003 دی که نه دا د 14 فایل به اوس هلته هم خلاصېږي دا تا په 2000 څنګه سو دا په ټولو کې خلاصېږي ګوره چې دغه کې د کوم فایلونه جوړ کړه دا په 3 کې نه خلاصېږي هله خلاصېږي چې ته 2003 فارمیټ کې سیف کې که ته په دغه کې جوړ کې دا به دا ټولو کې خلاصېږي فارمیټ نه بغیر هم خلاصېږي چې ته ورته فارمیټ جوړ کړل 2014 کې سیف هغه نه بغیر هم داسې کېږي خلاصېږي نو دلته اوس ګوره دا په 2010 دا مشکل سبا ورسره مخ کېدلی شي بل PDF فارمیټ کې سیف کوئ PDF مې تاسو ته ویلو دا PDF مونږ او تاسو سره یو سافټویر دی چې دې کې مونږ او تاسو یو فایل صرف لوستلی شو څه کولی شو ریډ اونلی صرف لوستلی شو اوس ته غواړې دا فایل چاته ولیکي PDF فارمیټ داسې فارمیټ دی چې په هېڅ قسم تغیرات نشي کولی صرف به فایل لوستلی شي نو فایل مینو سیوس براوز دلته راشه څه واله PDF دلته وګوره کلیک کا او په نوم ورته ورکړه 2014 سیف کا وګوره په کوم فارمیټ کې سیف شو 2000 په PDF فارمیټ کې دا چې دی دغه دا ګریډ لاینز دا پرنټیبل نه دي دا موږ ته نه راځي پرنټ کې راځي چې دلته کله چک ولګوې دلته ځکه اوس دلته ګوره دا ورته نه ښیي پوه شوې که نه او هغه درته وایي چې ما سره خو یاره درته وایي مثال په طور ما سره خو نه حافظ 2003 شته دی هېڅ حافظ زه کمپیوټر کې نه لرم PDF نه لرم 2003 کې تا فایل جوړ کړی ښه دا به اوس هغه ته څنګه غواړې چې ولیږي او هغه یې وګوري نوټ پیډ خور پروګرام وینډوز کې که نه نو ته بیا دا په کوم فارمیټ کې سیف کا نوټ پیډ کې اوس دا نوټ پیډ خور پروګرام کې که نه وینډوز کې نو ته بیا دا د ایکسل فایل په نوټ پیډ فارمیټ کې سیف کا په کوم فارمیټ کې نوټ پیډ نو څنګه به یې ثبتې ری به شي فایل ته فایل مینو ته سیوس ته راشه او دلته براوز سیو از ټایپ کې ورته څه واله پلین ټکس وګوره انتخاب کا پلین ټکس پکې ولټوئ ګوره پلین ټکسټ تغییرات کولی شي وګورئ پلین ټکس دغه دی ګوره ټکس دا دی TXT دا دی دا هم دی لکه همدا ټول دا د نوټ پیډ فارمیټونه دي او دا هم دی خو دا کې دا ورته اخلي ګوره TXT سیف کا وګوره یس کا دلته راشه وګوره په کوم فارمیټ کې سیف شو نوټ پیډ سر خو په اخلاص شو کنه دا کار مونږ او تاسو ګوره دې ځینې هم کولی شو ایکسپورټ نه PDF فارمیټ کې سیف کې XPS فارمیټ کې دا XPS فارمیټ د عکس شکل ګوره غواړې په دې فارمیټ کې ورته ولګي بیا په دا فارمیټ د عکس شکل کې وي دکې تغییرات نه ګوره دا فایل ورته XPS فارمیټ کې سیف کا فایل مینو ته راځم سیوس ته راځم براوز ته
کم فارمیټ کې ایکس پی ایس کوم هلته دی ایکس پی ایس سیف کا اوس وګوره دا کم فارمیټ کې شو ایکس پی ایس دا کارونه تاسو دیز نم ایکسپورټ نم کولی شئ پی ډي ایف فارمیټ کې سیف کې کلیک کا ګوره دلته ورته پی ډي ایف کې ایکس پی ایس او که غواړئ نوټ پیډ او د نورو فارمیټونو کې سیف کې نو دلته راشه په سوه کلیک کې چینج فایل ټایپ ګوره په 2003 فارمیټ کې سیف کې ټمپلیټس دی دا ټمپلیټس باندې به هم لږ سر خلاص کړم ټمپلیټس څه ته وایي ګوره مثال په توګه دلته ته یو جدول د معاش لپاره جوړی لکه آی ډي نمبر نیم شو جاب شو صحیح شو جاب شو سیلري شوه هره میاشت ته په دې جدول کې انټري کې دا نوی کېږي او ته پکې انټري کې صحیح شو نو دا خو چې ته یو ځل ډک شي بیا به دا پاکې بیا به پکې انټري کې دغه ډیزاین زه سیف کوم ځان سره چې هر وخت مې په کار شي کلیک کړم بس همدا ډیزاین راته راشي خالي دې ته څه ویل کېږي ټمپلیټس نو ګوره دا دې نه موږ ټمپلیټ څنګه جوړو فایل مینو سیوس براوز ته راځم دلته ورته سالمه ټمپلیټس صحیح شو دلته ورته څه انتخابوم ټمپلیټس بل ټمپلیټس خو تاسو ته نه ښکاري دا د ایکسل ټمپلیټس کلیک ټیپ کنه څه نوم ورکړې زه ورته ډیزاین سیف کړه ښه سبا دا ډیزاین بیا په کار شو دلته نه په کار دې شو کنه ایکسل خلاص کړه دلته راشه ټمپلیټس کې وګوره دلته وګوره ډیزاین په نوم ټمپلیټ شته دا دی راغلو که نه تش دا ګوره نیو ته راشه دا ټمپلیټسونه موږ او تاسو پرسنل ته راشه دلته سیف کېږي دلته ګوره اوس دا ډیزاین د سبا په کار شو راشه دلته څنګه به دا صرف دا خلاصې دا ټمپلیټس فایل مینو نیو ته راشه پرسنل والا کلیک کا ګوره ټمپلیټس راغلو که نه نو دې ته څه ویل کېږي ټمپلیټس فارمیټ کې سیف کې نو څه نه به کارلی د ټمپلیټس نه واله که پوهېږي پرې ته اوده کېږه منو څه شی کنټرول زوم آوټ زوم ان دا سکرول ویل بټنه صحیح شو دې کې څه مشکل شته دی ښه دې کې خو سیوس کې هم درته کار وکړي ایکسپورټ درته په دې خو پوه شوئ ښه بل ته راځو اوس دلته موږ او ستاسو موضوع چیرته وه دلته وه چک کمپیټیبلیټي دا خو په دې دا د مثالونه درکړه ځکه اوس دلته دې باندې تاسو اوس پوه شئ اوس په دې اپشن پوهېږئ ښه اوس مثال ګورئ تاسو دلته لیکلو که اوم لیکه مثال یو لغت هسې دته هم ډیزاینونه هر څه ورکړه فنډ سټایل هم ورته تغییر کړو مثاله دا سټایل دی مثال وام غوښتلو ها صحیح شو که نه دلته راغو مثال په توره انزرټ ته راغو دغه آرټ سټایل هم تاسو دې ته ورکړه دلته مثال زه ګوره لیکم عنوان ورته هسې لیکم روټیټ کوم صحیح شو دا لږ داسې لاندې راوړم دلته مثال لیکم سیلري ښه اوس دا چې زه په 2003 فارمیټ کې سیف کوم زه اوس غواړم چې دا زه کله 2003 فارمیټ کې سیف کوم نو دلته به زه څه د لاسه ورکوم څه د لاسه دا معنا ځینې شیان اوس 2014 کې راغلي نه وي 2003 کې نشته اوس ته دا 2003 فارمیټ کې سیف کوې نو ته به څه د لاسه ورکوې هغه ته چک کوې چې څه به ترې ختمېږي چې بیا 2003 کې زه خلاصوم نو دلته راشه چک که فایل ته راشه او دلته په څه واله چک کمپیټیبلیټي ګوره وایي دا شی ورته د لاسه ورکوې افیکټ دغه دا افیکټ په 2003 کې هم شته خو دا نوی ډیزاین دی هلته نشته دی څه شی فایل دا یو څه درته وایي ګوره وایي فایند یې کړو که نه مشکل درته پیدا کړو چې دا 2003 او 9 آفس کې نشته دا به څه کېږي ریموف کېږي به بس دلته ګوره په کوم فارمیټ سره یې چک کې و سره یې چک که و سره مثال ته ګوره کوم سره یې چک کې دلته یې چک که 2009 کې یو دکې به دا شی د لاسه ورکې ښه 2009 کې چې سیف کړم دکې نه د لاسه ورکې ځکه هغه کې شته دی 2010 کې هغه کې هم شته 2014 کې دکې هم شته خو صرف به کوم کې د لاسه ورکې 9 او 2003 او 2000 زه ته هم بس صحیح ده اوکې چې مې کو
دلته اوس دا چې کله ته به موږ دا سیف کو په 2003 فارمیټ کې ګوره دلته راشو ایکسل ورکشیټ 2003 سیف کړه نو دلته اوس ور ډایرکټ میسج درته راغی چې دا شی به د لاسه ورکړي دا میسج درته چې کله ته سیف کې ته دا میسج را ډایرکټ راشي څه به د لاسه ورکوم نو دې اپشن ته تاسو لګو چک بس وکړه کنټینیو کا اوس دلته مثال ګوره راځو موږ تاسو کدا چیرته فایل مې چیرته سیف کوم دلته مې سیف کو یو ځکه دا وګوره دا به کلوز کو دا دی ګوره افان سټایل هم د لاسه ورکړی که نه پام هم دی دا دې پس دا ګوره دا اوس هلته چې اوس دلته خو مونږ سره 2014 کې دا خلاص شو که خو که چېرته 2003 هغه کې خلاص کو دا به د لاسه ورکړو اوس دلته ته وایي چې دا خو ختم نه شو ځکه 14 کې خلاص شوم صحیح شو که 3 کې خلاص کې دا به ته څه کې د لاسه ورکړې په دې اپشن خو پوه شوئ که نه بل اپشن ته راځو ګوره بل اپشن مینج دی ریموو unsaved workbooks او ډیلیټ آل unsaved workbooks ګوره موږ او تاسو اکثر وخت جدول جوړو ولیکو نیم جاب سیلري صحیح شو بونس مثال په طور برک لاړو یا ډایرکټ دا فایل ستا چا بند کو ته پاسېدلی ډایرکټ راغو د څه په نوم دی ټایم ته صرف وګورئ 15 دی که ډایرکټ یې فایل بند کو زما فایل ته شو اخو ما بند کو اخو ما نو سیف کړی بس لانجه سره ونخلي خو چې پوهېږي هلته اپشن شته دی چې مه وارخطا کېږه زه اپشن شته دی ریشه ایکسل ته کوم ځینې اوس واپس ریکور کم راولم ری به شي فایل ته انفو ته دلته واپس کلیک کړي ریکور ان سیف کوم فایل دی همدا دی که نه بس انتخاب که ګوره ډایرکټ راغو که نه دا خو بل یو دی هغه یو ځل چې ریسټارټ شي هغه هم پکې پیدا کېږي ګوره دا موږ او تاسو دا فایل پرون استعمال کړی و که نه مثال مې دا وګوره دا نوی سیف کړه ډایرکټ دلته شته دی اوس ته غواړې چې دا سیف کې څه نه کلیک کار واله بل اپشن ته ګورئ که غواړې چې د انسیوډ فایلونه ټول څه شي ډیلیټ شي لکه دلته ګوره د انسیوډ فایلونه دلته موږ او تاسو سره ساتل کېږي که نه دا ډیلیټ کول غواړې نو انفو ته رېشه دلته به څه نه کار غواړې ډیلیټ آر انسیوډ یس که ګوره اوس شته دی نه مشکل شته بل اپشن ته ګورئ راځو انفو ته راځو دا اپشن څه کار کوي براوز دا براوزر څه ته وایي براوز پیدا کولی براوزر دا د انټرنیټي صفحې چې کوم سافټویر کې خلاصول ته څه وایي براوزر دا ګورئ دا د کانکور جدول اکسل کې جوړ شي ولیکئ آی ډي نیم فیلډ او دلته یې کې مثال رشته فیلډ انګلیش کې ورته فیلډ وایي او پرووینس کوم ولایت ته شو صحیح شو پرووینس مثال یو کس دی لکه داسې جدول جوړوي او 2 3 څلور آیډیانې لري که نه هغې له آی ډي سرچ کوي خخان شو عدنان شو سلیم شو عمران شو امید شو دا مثال بی بی اے ته کامیاب شو دا کمپیوټر ساینس بی سی ایس شو دا ایل ایل بی شوه لا شوه دا مثال په توره ډاکټري ته کامیاب شو ایم بی بی اے ته ایم بی بی اے دا هم بی بی اے ته کامیاب شو بی بی اے حکم ولایت ته مثال دا کابل شو دا لغمان شو دا خوست ته کامیاب شو دا جلال آباد ته کامیاب شو مثال او دا مزار ته کامیاب شو دا ریکارډ دی د انټرنیټ کې څه کوي نشري بل شیټ یې واغستو د کې مثال ریکارډونه ولیکه لکه ځینې ډېر کسان یې آی ډي شو نیم شو فیلډ شو او دلته مثال پرووینس شو همداسې مثال یم چې ولایت ته وایي مثال ګوره دا نمونه شو مثال په توره مثال دا هغه نتیجه یې شوه هسې یو مثال مې درکړو دا دې ته بیا په نیټ څه کوي سرچ نیټ باندې خپروي نیټ باندې چې خپروي بیا براوزر کې دې څه ښکاره شي چې خلک دا سرچ کوي براوزر سافټویر دا دی که نه انټرنیټي صفحې چې پر خلاص هلته چې دا شیټ بیا خلک سرچ کوي لکه ویب سایټ خلاص کړي دا د اکسل شیټ دی ورته څنګه خلاص شي نو دلته ګوره ورته ریش اپشنونه دي ته غواړې انټایر وربک دا څومره په دې شیټ کې وربک کې څومره شیټونه دا ټول دې ورته ښکاره شي ټول دې ورته څه شي ښکاره شي
نو دلته ګوره فایل ته راشي دلته بیا ته څه ته چک لګي انټایپ وربو ته ورته چې نه شیټس کم شیټ دی ورته ښکاري صرف دا یو اول شیټ بس یعنی براوزر کې ورته دا صرف ښکاري شي بس او که ته ورته چې نه آیټم دا ورک ټیبل آیټمونه چې شته وي دا لا تاسو پېژنئ نه خو مثال به درکړم لکه دلته موږ ټیبل واغستو دلته هم ټیبل دې ته هم ټیبل ډیزاین څه کړو ورکو دا یو آیټم شو که نه اوکې ته غواړې چې دغه آیټم صرف دغه ټیبل ریکارډ پکې ښکاره شي شیټ هم نه د ټیبله نو بیا به دلته ته راشي براوز ته او دلته به ورته څه والې ان آیټم د کوم آیټم د ټیبل چې دا اوکې کې بیا که دا موږ تاسو انټرنیټ فارمیټ کې سیف کړو ګوره انټرنیټ فارمیټ دا د ایچ ټي ایم ایل سنگل ایچ ټي ایم ایل سیف کا یس کا صحیح شو دا که بیا موږ تاسو انټرنیټي صفحه کې خلاصو کوم ځای کې مې سیف کړو ګوره فایل مینو سیو اس براوز په ډیسکټاپ کوم فارمیټ کې ایچ ټي ایم ایل سیف یس ګورې بک ون دا دی که نه دا به انټرنیټي صفحه کې ګوره اوس به ورته صرف څه ښکاره شو صرف دا ټیبل ښکاره شو که نه دا نور شیټونه دې کې شته که نه دا وګورئ دا شیټ شته دا پکې ښکاره شو نه ځکه ورته مونږ څه ویلو چې همدا یو ټیبل آیټم دا صرف ورته دا ټیبل ښکاري سر هم پرې خلاصېږي دا خپله ویب سایټ هغې د بیا لري ویب سایټ کې هلته طریقې د ویب ډیزایننګ دا شیان دي دې کې څه مشکل شته څومره وخت شته بس دی سبا به د خیره دا شروع کړو دا پراپرټیز دا شیونه به سبا وو مشکل دی کې شته دی دا سټاپ